نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نن خدا جهان دی سبا لقبرستان دی نن خدا جهان دی سبا لقبرستان دی خبر شه مسلمانا پاتی دا مکان دی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان سوق چې دی به زمکه ونه ټول به ختميږي كل من عليه لکه شدي استثناء به کوم کړي چې ملائک یا پیغمبران خلق یا صحابه مجاهدین یا د امت کوم مشران چې دي کاغه مسلمانانو حکام دي او کاغه د علماء دي نه هیڅ لپاره نشته وجه د غیر چې الله موږ ته د خې طاقت ورکړي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ځکه ویلي ذو الجلال والإكرام عزتونه والا کوم الله چې دي عزتونه والا او زورور چې کوم رب دغه پاتې کی نوري څوک نه پاتې کی ټول وځو هر یو وځي او څوک پاتې کېدو ولنه طاقتور هم زی مالدار هم زی او کمزور هم زی او غریب هم زی ښکلی هم زی او بدرنګ هم زی اوچت نسب والا هم زی او کمزوري نسب والا هم زی ماشوم هم زی لوی هم زی ښځه بوډا زناور انسان پیرې ملائک چې څوک هم دي د الله نه علاوه په هغو باندې فنا ده كل من عليها فان الایت کې دنه سوچ کول وکړي لكل من عليه کې ته راځي کنه راځي کنه ته دې مستثنی ته کوم راځي كل من عليها فان ته مون فانی کې او د ازمکه او استاد اعمال دې غم مکو اچھا ته پاتې کې دا چې په دکړه ته پاتې کې ته دا غم مکو چې زما کور او زما کیله او زما پټه دکان هیڅ غم مکو بالکل بیغم شه ته غم د اخرت کوه دا چې چا دی هغه ته پاتې کی مرګ نه یاره مرګ د پر تیارې مرګ چې دا ټکه زه خپل ځاني وورم نه زه دې سوچ کېږم چې دې له څه تعبیر ورکم مرګ څه ته وایي مرګ هغه شی دی کنه خلک چې د بچو نه جدا کوي مرګ هغه دی سړی چې د مال نه جدا کوي مرګ هغه دی چې سړی د دنیا نه جدا کوي مرګ هغه دی چې سړی د مزو نه جدا کوي مرګ هغه دی چې د هغې نه بعد رب العالمین ته مخامخ کړي مرګ هغه دی چې د هغې نه بعد به حساب کتاب کړي مرګ رب العالمین یو حتمي فیصله کړې ده او ځکه الله ویلي چې ما یبدل القول لدی زه چې یو بل یو خبره ولیکم او ویې کوم هغه به زه بدلوم نه یو خبر الله کړې ده هغه څه ده كل نفس ذائقة الموت هر نفس له مرګ راځي هغه غټ حقیقت مرګ چې دی هغه غټ حقیقت دی چې موږ د ځان په زور غافله کړی دا مرګ ډېر عجیبه حقیقت دی منو یې ټول په دې دنیا کې د عقل داسې خاوند نشته چې هغه د دې نه انکار وکړي لیونی ماشوم کېدای شي یو دماغ نه خو د دماغ خاوند د دې نه انکار کولی شي نشي انکار ته موږ نشو کولی خو عجیبه خبر به کېدای چې ګورې ځان موږ ته په زور غافله کړی مرګ څه ته وایي مرګ دې ته وایي راځي به او راځي به نو ستا د اعمالو نه خو داسې ښکاري لکه چې نه به راځي موږ ته چې څوک وګوري او زموږ د اعمالو ته نو هغه به داسې وایي کأننا خلقنا من اجل الدنیا لکه موږ چې د دنیا لپاره پیدا یو زموږ چې کوم تخطیطات دي زموږ چې کوم سوچونه دي زموږ چې کوم اوس کارونه دي کومې مسلې روانې دي دې نه دا نه ښکاري چې دا سړی مړ کېدو والی دا بلکل نه ښکاري هغه حقیقت چې د هغې نه موږ ځان په زور غافله کړی هر ژوندی به مړ کېږي او هر نوی به زړېږي او هر انسان به ختمېږي او هر ساه والا
شی چې صاحب کې دنه اب ختمي په یو سکند کې د سترګو د رب په اندازه باندې انسان په دنیا کې ډېر خوشاله د سترګو د رب په اندازه باندې د یو ځین بل زیته شي د مرګ وای د جسم نه چې کله د روح وزي د یو بل ژوند ته ووري چې د ژوند نه بچ سراتلې کداغه بالکل سنوي بیا هم خو موږ د مرګ غوښته کله مرګ باندې انسان ختمې دي په خو موږ د دواګانی په مخ نه کولای چې الله موږ مړک چې کله دې ته سوچو چې الله موږ مړک دا غي نه بچ کوم مرحله ده خو دې نه ډیره ګرانه هغه د مرګ د سخت نه هغه مرحله ګرانه کوم چې ورسته روانه انسان سوچ کړي چې کوم ژوند دی انسان دا موږ چې وایو الله مو بخا د پلاني جنازه ده او پلاني جمعات کې بکیږي د پلاني منځنه بعد د پلاني په ځای به ورستانو مرزي ګره خلک به اعلان کوي چې الله مو بخا د پلاني ستا بیا دی جنازه ده د پلاني منځنه بعد او په پلاني مقبره کې به خخو دا سیم د نور خلکو د پرني د ګورستان دي د خلک تیر شي ذکرات دي جوړ ذکرات نه یادونه دي جوړ ته یو ورځ یادونه کې پاتې شي هر څه دي ختم شي او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې انس مالک رضی الله حدیث ته امام طبرانی راوړی چې د قیامت په نخ کې یو نه خداده چې خلک به د جمعتونو لاري جوړي کی د جمعتونو لاري جوړول مطلب دی چې په جمعتونو به تیری او منځونه وبګینه کوي یو به کې د ذکر کړی دی چې اچانک مرګونه به ډیر شي دا سبحان الله نن سبا بالکل ښکار شي دا مرګ د مرګ دانه خنره بالکل ښکار شي لکه نو وړکې نه ځوان نه بوډا نه بل نه دا په موت باندې راځي به رب العالمین د فیصلې ته وګوره څومره عجیب خبره کړې ده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ای پیغمبر د خلکو ته کوم مرګ نه چې تاسو دغه به تاسو سره ملوي دا یو عجیب میلمه دی مرګ نه دی دا یو عجیب میلمه دی ځکه یو شاعر وی هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب هغه مرګ دی شاعر وی هغه مرګ دی چې دغه نه تخت لاره نشته خو صرف انتظار دې ته چې دې دې کټ نه کوشو ته وروخی شي خو دا کټ خالی کیږي نه په کوم کټ باندې چې مړ وړي کی دا خالی کیږي نه متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب چې دې کوشيږي هغه ته خيږي چې دې کوشيږي هغه خيږي چې ته کوشيږي زه به خيږم چې زه کوشيږم ته به خيږي خو یو سره به دې کټ باندې دا هغه حقیقت ته چې موږ ته تختو خو الله چې دینه تختلار هغه نشته قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم دا بتفسير ملاوي لازم بملاوي كتغوار وكنغوار فيصل رب العالمين إنك ميت وإنهم ميتون أي پیغمبر تممري او دا استاد سره چې کوم خلک دي دوبه مري نو دا فیصله ده بلکې عامه فیصله ده ټول انسانانو لپاره ثم انکم بعد ذلك لمیتون الله تاسو ټول د دې ژوند نه بعد بمري بیا ثم انکم یوم القیامه تبعثون او بیا د قیامت پر ورځ به دوی پر پاسي نه دینه دا واضح شو چې د مرګ د فیصله چې د حتمی فیصله ده او دا ډیره عجیبه میلمه ده مرګ ډیره عجیبه میلمه ده عجیبه به دی چې وخت نه دی معلوم نو مرګ عجیبه میلمه ده وخت نه دی معلوم چې کله ورځي کله به راځي سپته نه دی دویم عجیبه میلمه په دې دی چې موږ له ستاره هم نه کړی یو خو دې سي میلمه لکه اوس موږ په کور کې په بانک کې په یوه ځای کې پیسې جمع کوو د سره لپاره کې دې بیماری راشي کې دې مصیبت راشي اوس د دې هر یو مصیبت لپاره موږ د مخ کې نه تدابیر کوو طریقې ولا جوړو دې مصیبت لپاره موږ طریقه نه جوړه کړې چې دا خو یو مصیبت روان دی په عمر نو دا په دې کې دوه عجیب خبرې په دې ملمه کې دي درېمه کې عجیب خبره ده چې چا قدر نه کوي ماشوم د دې لپاره نه پریدي چې دې لګ د مور سره لګي لوبو کې د پلارو د خوشاله شي نه پریدي زه نه سوځي بچا وای دغه ماشوم د دې مور په دې غېږ کې د مور او د خاندي پلارو ته خوشاله د دنیا د دې منځ نه وړي هغه بوډا نه پریدي هغه کم چې خپل وسیلې دي خپل بچی دي هغه ته خوشاله شوی او جون می وسره چې دا کشران زما دومره ډیر شو هغه غریبوم نه پری
هغه علم نه پریدي هغه حق چې بیانې او د الله دپاره سختې تیری او ځان ستړی کوي او د الله دین بیانې هغه هم نه پریږدي. هغه غریب نه پریږدي خپلو بچو له چې یو نوڼۍ ګټي چېرته 8 کسه 9 کسه کورمه به دې غریب د لاسه به رزق هغو ته میلاوي دغه سړی هم نه پریږدي. هغه 8 9 ماشومان به دغه شان پاتې شي هغه ښځه به کونډه شي خو دا سړی نه پریږدي. هغه میلمه دی چې مالداره د پیسو لپاره نه پریږدي چې دا سړی طاقتور دی مال ورسره د تجارت به کوي یو سره باچایي ده یو سره زور نه پریږدي. زه به تاته نور څه ووایم خو پیغمبر هم نه پریږدي لکه نورې خبرې خو اوږدې دي زه چې ځم یو خو لنډه به ته دا ووایم چې دا مرګ داسې میلمه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نه پریږدي او په هغه باندې هم راغلی او هغه هم د دنیا نه تللی نو دا په ما او تا باندې راځي 2 شپې د ځان سره همیشه یادې ساته. یو هغه شپه چې ته د وړو سره تېرې په خوشحالۍ کې روغ صحت دې دی بچي دې ته خواوشا کې ناستي ښځه د سره ناستئ او ته ښه خوشحالی او رزق پراخئ او خوشحالیانې دي او نعمتونه یې یو دا شپه ده. دویمه شپه एकदम په سړي باندې راځي او هغه شپه چې اچانک به ته په قبر کې دننه پروت نه به د سره بچي نه به د سره مال نه به د سره نسبي نه به د سره ښکلوالی نه به د سره یعنی هېڅ شی تا سره دغه قبر له نه شي. دا 2 شپې کله چې په تا باندې د دویمه شپه راځي एकदम په تا باندې به داسې یو مرض راشي او داسې یو سخته به په تا باندې راشي چې ډاکټر به مریان شي چې د دې سړي موږ څه علاج وکړو. ملګري به ناامیده شي ښځه به ناامیده شي بچي به ناامیده شي. دا کومه سخته ده. رب العالمین وایي وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. الله وی را بشي د مرګ سخته دا هغه وخت چې ته ترې تښتېدې دا هغه ورځ ده چې ته دې تښتېدې دا هغه سختي دي چې ته ترې تښتېدې.